د تورخم په عمري کمپ کې د ننګرهار ولایتي چارواکو او ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د استازو ترمنځ ګډه ناسته. دلته ځایي چارواکو له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو پر وړاندې پرتې ستونزې او ننګونې د دغه استازو سره د لازمو مرستو د ترسراوي په موخه شریکې کړې. کاري فرصتونه عمري کمپ کې د برېښنا، د څښاک پاکو اوبو، د ګرمي ضد خیمو د ورکړې او نورو اړینو خدمتونو د وړاندې کولو او د طبیعي آفاتو او بې ځایه شوو کورنیو سره د اړینو مرستو کولو هغه غوښتنې وې چې مسؤلینو د ملګرو ملتونو له استازو وکړې. هم دوی سره د کار پیدا کولو په برخه کې، هم دوی سره د شلټر د کورونو د دوی کورونه نشته دی، هم دوی ته د صحت په برخه کې دومره مرستې دوی سره وشي چې دوی هغه خپل عادي حالت ته تر څو راګرځي چې دوی سره ستاسو د خوانه مرستې کېږي او کومکونه ورسره کېږي. هغه د واش په برخه کې مختلفې برخې کیم ورسره دا یو ام د لارې یا د بل چا د لارې چې کچېرې ازدحام جوړ شي، چا د پخې ډوډۍ د بعضې نورو شیانو د کمپلو د دې په باره کې او د خوراکي موادو په باره کې غذایي موادو دا شیان کې هم بیا همکاري را سره زیاته کړي. بلخوا د تورخم کمیسار د پاکستانی نظامیانو له لوري د ډیورند په فرضي کرښې د راوښتونکو افغان کډوالو سره ناسم چلند، وخت نه وخت د افغان ناروغانو او ترانزیت پر مخ د پاکستان لخوا د دروازې بندېدلو شکایتونه او د خپلو ستونزو په اړه پر افغان حکومت وراچولو شکایتونه د ملګرو ملتونو له استازو سره شریک کړل، ترڅو یې د حل په موخه د پاکستانی مسؤلینو سره شریک کړي. ډیورند کرښه باندې چې دا څوک راوړي د دې خلکو سره ظلم کېږي، هر خلک په کور کې ظلم وکړي، کورونه ورونه راپسې راکړي، دومره چې دلته راځي چې کوم شی ورسره په دې نامه باندې چې دا تاسو زموږ د ملکه سوړي وو، پیسې دي، زر دي، چې هر څه ورڅخه څه شي خرڅ کړي ولو، چې د کور سامانونه خرڅ کړي ولو او دوی ته د کار زمینه برابره نه شي، دوی هلته بې کوره بې اوره اوسېږي او کار هم نه لري. دغه تکراري مهاجرین له همدغو خلکو نه بیرته پیدا کېږي، دا بیرته بیا پاکستان ته تښتي، ایران ته تښتي. که چیرې دغه خلکو ته کورونه جوړ شي او دوی ته د کار زمینه برابره شي، ګلکار ته د ګلکاري زمینه، دهقان ته د دهقاني زمینه. ملګرو ملتونو د مسؤلینو له لوري یادې شوې ستونزې ومنلې او د حل په برخه کې د حکومت سره په ګډه د کار کولو ډاډ ورکړ او په احتمالي ډول یې په زیاته کچه د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه اندېښنه وښوده. دوی ډاډ ورکړ که چیرته د کډوالو د راستنېدو ستونزه زیاته شي، پاکستان ته به سفر وکړي او له پاکستاني مسؤلینو سره به په نورمال شکل خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو غوښتنه وکړي. دوی همداراز د ستنېدونکو کډوالو پر وړاندې د ستونزو ننګونو د شتون خبره وکړه او په دوامدار شکل یې ورسره خپلو اصلي مینو ته له ستنېدو وروسته د مرستو کولو ډاډ ورکړ. And the international community also has stepped up to support the effort to enable Afghans to come back and reintegrate. په دې برخه کې بینالمللي ټولنې چې ملګرو ملتونو او نور تمویل کوونکي هېوادونه دي، هغوی هم ځانګړې توجه وکړه تر څو دغه راستنې شوي کډوال چې دي هغوی ته توجه وشي او هغه په رومندانه ډول باندې خپل هېواد ته راشي. دا چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، په ځانګړي ډول باندې کله چې دا کډوال خپلو ټاټوبو ته ځي، موږ به غواړو چې دوی سره مرسته وکړو تر څو هلته دوی وکولی شي مېشته شي او د دوی هغه اوږدمهاله ستونزو ته توجه شي. دوی همداراز د شته ستونزو د حل لپاره د لازمو امکاناتو د پیدا کېدو ډاډ ورکړ او ویل هڅه به وکړي چې د مرستو کوونکو هیوادونو لازمې مرستې وغواړي. د یادولو ده چې د پاکستان څخه په لومړۍ څپه کې تر دا مهال 15 میلیونه افغان کډوال راستنه شوي چې د حکومت او خیریه مؤسسو څخه د دایمي کار غوښتنه کوي.